جنګي خانه مضبوطه غاښ ورنیسه. ودرېږئ فرامن سئ دا څه کوئ یوه کس خو راکئ. ډېره مننه. راکه چې پسېږدم ټینګ دې نیسم. اوس به دې په دا سر وم هاخوا ته. راکه نړۍ د چونې بروشه. الله ټوله درواغې پرایې کړو په بازۍ هم نه پوهېږي. دا مې واکستې ودرېږه چې وایخمه. په سمه نه پوهېږي ور به زه غوربند ورته وتړم. که رښتیا نرې مخ راواړوه هېڅ ما ناکي ډرما نه ګېلولې. دا پیمیز زو پهلوانه ورکه ډنګ. نن خو دې ډنګ هم کار نه کوي پهلوان. تا ډېر ډنګونه وویل ډنګ به نو زه درکړمه. د ډنګ کار نو دا د عقل کار و. کارکولې څه کوې تر ستونې دې ولې نیولی یم. کارکولې زه به تا ته یوه مشوره درکړم. دا نړۍ به سره نیمه کړو نیمه یې ستا نیمه یې زما. بیزوګۍ آی ځان یې راسه خلاص کړئ. چمبه که ووینه د بیزوګي څرخ ټکه دې ووه دا کارکولې دې پر سر بیلټ کړې ده. درلوي افرین یارانو زه یم د ټولې نړۍ باچا. راکه یا ولاکه څه وایم نړۍ زما په لاس راکه وم راکه. نو وایه زما نړۍ زما بچې د خاورو سره خاورې کړه. ولاکه دې ژوندی پرېږدم. ما په کسه پرېږدم. باچا سلامت پرېږده کوچنی دی پوه اوس. مکو په سمه ته نه پوهېږې داسې به دې د مځکې وم. باچا صاحب د حاله څه آګاه که. ستا چې د باچایي بیا مبارک سي. درې کسان چې راغلي وو هغه ولاړه وموتښتول. د ډېر درو کسانو ضمانت ټماټ راکوی شې چې بیا به ډر نه شي را. زه د دې ضمانت درکولی سم هغه دې ورته وګوره.